خو ډېر د ټاپ بدمعاش یې خو زه مور یم د مور داسې رشته د مور داسې یو رشته ده چې د هغې مخکې ته دا چلونه نشي کولی بالکل نو دا خو دوی خو ټول اکټینګ دې سیزونو ته راوستو نو په دې سیزونو خو رجي اکټینګ نه دی بالکل جهانګیر لکه زما رشتهدار کې هم راځي او پهله هغه چې ما فلم کې اخیستو نو ګورکن فلم کې و د عمر خو زنانه بالکل نه وي خو انډسټري کې لکه زه تقریبا د 81 نه کار کوم 81 نه ولې چې ټولو پښتنو ته دا پته ده چې پښتانه خپل جنکۍ چې وي زنانه چې وي دا بار نه پرېږدي ما پسې لکه فیملی طرف نه خلکو تمانچې م راوړي دي وسلې م راوړي دي تیزاب م راوړي دي درسې ورته خپله وویلې وی هلکه جهانګیره کو په قد والو نه خورې که نه ستا نه ښه ویلن څوک وي هغه کرکټر څوک نشته خپل منزل ته ځمه نه په تا یم نه په ځان یم زه د انقلاب سندرې وایم روان یم سلامونه قدرمنو وقرجان یم د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او نن موجود یم د یو داسې هنرمند دی د یو داسې فلم سټار ټي وي سټار ډراما سټار ډیره تکړه هنرمند ده ډیره محترمه ډیره ښاغلې میډم شهناز ډیره مننه کوم بیبي چې موږ ته پروګرام کې وخت راکړو خپل ځان مو زموږ د پروګرام میلمه کوم ستړی مه شئ جی وعلیکم السلام څنګه حال دی ټیک ټاک خیر خیریت دی میډم دا راته ووایه چې فل وخت ژوند څنګه تېرېږي مطلب د الله کرم دی ژوند چې ډېر ښه تېرېږي شکر دی او داسې موږ ته هېڅ داسې څه ټینشن نشته د ژوند څومره سپرلي څومره خزانه مو تېر کړو مطلب فل وخت عمر ستاسو څومره دی د عمر خو زنانه بالکل نه وي خو انډسټري کې لکه زه تقریبا د 81 نه کار کوم 81 نه جی 81 نه تر اوسه پورې میډم دا راته چې د یو زنانه په حیث مطلب د کور راوتل انډسټري ته راوتل د هغې د ذات سره ډېرې خبرې تړلې ډېر زیات ګران کار دغه انډسټري ته راتګ څنګه وشو بیا دغه تر د دننه څه مسلې وي هغه لږ زموږ کتونکو سره شیر کړئ انډسټري ته راتګ خو ماته ډېر مشکلات پېښ شوي وو ولې چې ټولو پښتنو ته دا پته ده چې پښتانه خپل جنکۍ چې وي زنانه چې وي دا بار نه پرېږدي نو تقریبا اوسه پورې زما فیملی سره داسې څه هغه نشته تګ راتګ نشته دی او دې کې لکه په ما ډېر مشکلات هم راغلي دي ما پسې لکه فیملی طرف نه خلکو تمانچې م راوړي دي وسلې م راوړي دي تیزاب م راوړي دي خو هغې کې بیا ما ورته اخره کې دا وویلې چې ټیک ته زه به انډسټري پرېږدم ها زه به لکه کور کې کېنم په شرافت په کېنم تاسو به ما نه دا نوم لرې کوئ کوم چې ما عوام پېژنې لکه د شهناز په نوم باندې زه خو په کور کې ناست یم خو چې خلک راځي تپوس کوي لکه هغه د شهناز کور دی نو نوم خو زما مکه شهناز په نوم راځي نو هغې د وجې نه بیا نو تقریبا ته اوسه پورې زما فیملی سره داسې مطلب د دې شوق دپاره د دې فن دپاره د دې خلکو د مینې دپاره تا ډېرې رشتې بایلي دي بالکل ما نو دې لپاره نو پوره فیملی م پرېښې ده د دې لپاره ما نو اولاد سره هم ټایم نه دی ورکړی چې اولاد به زما لکه هغوی سره ما په هفته دوه هفتو باندې ملاقات په یو کور کې په یو کمره کې نه کېدلو نو هغه اولاد هم ما ټایم نه دی ورکړی ما فیملی سره هم داسې هغه نه دی کړی بل میډم کله چې انډسټرۍ ته راغلی چا سپورټ کړی مطلب داسې ډایرکټ راتګ یا داسې مین ټایټل کرکټر دا خو ډېر زیات ګران کار دی داسې څوک و هغه وخت سره چې مطلب تاسو سپورټ کړي وي بالکل دا خو زه هره انټرویو کې به ما چې زما استاد عزیز تبسم صاحب و چې هغه ما له چانس دا ګزدا میدان کې راکړی دی او د هغې نه مخکې ما ډېر تېر مشکلات تېر کړي چانس نه راکولو او بیا چې کله زما ګز میدان هیډ شو نو فلمونه ماته میلو شو نو زما عزیز تبسم صاحب وویلې چې یاره ما لکه د هیرو نه یو هیره راواغېستله ما داسې ونیوله چې بی دا هیره ده اوس لکه دا چمکاو کړمه نو اوس لازمي ده چې لکه هر فلم کې زما شهناز وي لکه
نو زما استاد چې کوم دی اوس هم محترم هغه لکه زما د تبسم صاحب د استاد دی. میډم تاسو همیشه داسې کردارونه داسې رول کړی دی مطلب چې د خلکو په زړونو باندې یو نقش پرېښی دی یادګاري کردارونه مو کړي دي د بدر منیر صاحب الله دې وبخي دا سره تاسو ډېر کار کړی دی دا راته وایي چې مطلب د مرګ نه پس د وفات نه پس په انډسټري کې څه کمې راغی تاسو داسې څه لګېدل چې کاش هغه وي؟ نو دا خو ټولو ته پته راځي یاره انډسټري کې خو ساړه څه شته نه. کم ټایم کې چې بدر صاحب نو بې شماره فلمونه و بې شماره سلیماګانې وې سرکټ و. اوس خو چې بدر صاحب کله نه تللی تاسو ماته فلمونو ښایي فلمونه کم لکه هټ دي یا فلمونه کم چلیږي. مخکې زموږ سره شپه ورځ کارونه وو موږ ته به د ګنټې خوب دپاره نه میلاوېدو. بدر صاحب چې نشته نو خو موږ شپه ورځ روزګار ناست یو. نو اوس خو دا فلمونه خو څه فلمونه نه دي چې یو شو چلیږي نو چې دا سوپر دوپر فلم دی. پخوا به د بدر صاحب فلمونه یو کال به چلیدل معیار به هغې کې کلچر به پکې هر څه پکې و د هغې لکه ډایرکشن به هم خو د هغې پروډوسر به هم و د هغې ټیکنیشن به هم و د هغې ته نو سکرپټ به هم و د هغې میوزیک به هم و نو د هغې اکټران به هم و. نو اوس خو دغه د سټیج شو نه راشي هغوی چې په فلمونو کې هیروینې وي کارونه کوي نو چېرته به درمنیر او چېرته نن سبا زه خو یم چې دا ټول راغونډ کوي که نه دا نن سبا څومره اکټران دي د بدر صاحب یو کلوز ته نه رسي که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي. بل میډم ستاسو بلا مینوال دي هغوی ستاسو د ژوند هر اړخ کتل غواړي د دې فیلډ نه علاوه مطلب تاسو نور څه جاب کوئ او دویمه پوښتنه دا ده چې مطلب ستاسو په فیملی نه نور څوک په دې کې کار کوي شوبز کې؟ نه زما فیملی کې څوک هم نشته دی یا صرف زما یو ځای و چې هغه یو څو فلمونو کې راغلو خو چې هغه د حالاتو کتل نو هغه وایي چې نه ممې زه د فلمي انډسټرۍ ته نه راځم هغه یو خپل جاب کوي خپل د هغه ګاډو کار دی هغه په هغې کې دی زموږ هم شکر دی د الله کرم دی ښه وخت تېرېږي او اوس موږ ته څه داسې مشکلات شکر دی نشته دی. بل میډم پښتو ډرامه چې کوم ډرامه ختم شو فلم ختم شو سینماګانې کمې شوې څه ګڼئ مطلب چې بیا به داسې دور راشي چې ډرامه به ژوندۍ شي یا به دغه سینماګانې واپس بحال شي؟ نه کم وخت چې لکه تیر شي واپس بیا نشي راتلی اوس مشکله دی ها چې هغه اکټران هغه ټیکنیشن هغه کسان وي نو کیدای شي چې راغلی دې کې غلطیانې د چا دي قصوروار څوک دي؟ دی کې قصوروار کو تاسو وایئ چې زه لکه ووایم نو دی کې خاص کر پروډوسر ډایرکټر دی قصور د هغوی دی ولې چې هغوی چانس نه ورکوي پخوا به فلمونه و عزیز تبسم تاسو وګورئ سیدي صاحب وګورئ چې دوی نوي اکټران روستی دي نوي کسان یې هټ کړي دي نه بدر صاحب لکه د کور نه اکټر و نه طارق شاه د کور نه اکټر و نه نعمت سرحدي د کور نه اکټر و هغې هغه ټایم کې ډایرکټر و نو هغوی به دې کسانو ته چانس ورکولو نو راتلل به نو چې کم کسان به راغله هغې کې به لازمي یو نیم کس ووتو نو اوس څوک چاله چانس ورکوي تاسو ماته ته ووایه. قدرمنو چېرته هم مزه یو وړه غونته دمه اخلو واپس راځو. بل میډم یو چې افوا ده او که حقیقت دی دا به موږ ستاسو نه اورېدل غواړي وایي چې جهانګیر خان کله انډسټرۍ ته راغی نو د هغوی سره ستاسو سپورټ و دې خبره کې حقیقت شته؟ بالکل جهانګیر لکه زما رشته دار کې هم راځي او پهله هغه چې ما فلم کې اخیستی نو ګورکن فلم کې و او بیا هغې نه پس زخمي زړه کې ما اخیستی خو د هغې نه پس لکه چې بیا چا جهانګیر اخیستی دی نو هغه نسیم خان و. مطلب تاسو ته داسې هغې کې څه ښکارېدل چې مطلب دا سړی به راځي او دی به یو داسې نوم ګټي چې مطلب په ټوله نړۍ کې به ټول خلک بچي پېژني؟ بالکل خو موږ ته ځکه پته و چې زموږ هغه و که نه د فیملی نه و خو هغه چې کله یو ژوند مې هغه کې دا ګورکن فلم کې یو سین کولو بدر صاحب سره نو بدر صاحب سره چې هغه سین وکړو نو بدر صاحب ورته خپله وویلې وایي هلکه جهانګیره کو په قد والو نه خورې که نه ستا نه ښه ویلن څوک هغه کرکټر څوک نشته مطلب یې مخکې نه پیشنګویي کړې وه بدر صاحب بالکل دا کړې وه چې یاره ته لکه د قد نه غټ ولې چې هغه ټایم کې اکټران ټول هایټ والو وو. بل میډم یو بله پوښتنه کوم د فن سره ریلیټډ د شوبې سره مطلب د پښتو فلمونو چې مونږ وګورو دوی نوی ټیلنټ را پیدا نه کړه نوی کاسټ را نغی مطلب دغه درې څلور کسان چې لیږي زه به تاسو ته نومونه ولم شاید دی جهانګیر دی ارباز دی عجبګل دی څه وجه کې دي چې مطلب دا خو انډسټرۍ ته نقصان دی زه چې دوی خامخا څوک داسې پیدا کړی چې د دوی نه پس هغوی کار کړی او دا انډسټري ژوندی ساتلې نو چې دغه خو تاسو ته مو وایي چې نه ورکوي چانس که نه اوس مثال کې دی کې ببرک هم شته دی ټیک شو دی کې دلبر منیر هم شته دی دی کې زما زوی هم راغلی و خو دوی خو چانس نه ورکوي که نه دوی خو چې بس د هر څه چې وي دا سره موږ ته پاتې شي نو دوی چانس به ورکوي نو مخکې به آرټسټ راځي که نه مخکې به پته چلي چې بھائی دا کس څومره اوبو کې دی یا څومره اوبو کې نه دی نو چې دوی چانس نه ورکوي نو څه به راشي مخکې ډایرکټرانو به چانس ورکولو دوی اوس چانس نه ورکوي. بل میډم د یو ښه فلم جوړولو دپاره ټول نه څه څیزونه ضروري چې مطلب یو معیاري یو کلتوري ښکلی فلم جوړېږي؟
نو دې لپاره سټوري ډېره ښه په مین خو دې سټوري ده سکرپټ مضبوط پکار دی دویم د دې میوزیک ښه پکار دی چې میوزیک ته ښه شي د اکټران دا هغه بیا وروستو دي لکه سکرپټ خو اکثر زموږ پنجابیان لږ هغه ته زما کلتور څه پته نه زه هم وایم چې دغه نه راغلی بالکل شته پکې ولې نشته صحیح تکالی پکې نه دی راغلی هغه هم ښه سکرپټ لیکي که نه نو چې ښه سکرپټ ولیکه نو چې مثال کې په اکټر مخامخ نه نو هغه باندې به ته څوک ډایرکشن ورسره نه نو هغه غریب په یوازې څوک کېږه مخکې خو هر څه مکمل وکړه یو شی چې ګوره تاسو کور کې یو شی وي که نه نو هغه به ټول چې ښي نو شی به ښه جوړېږي او ته کور جوړې کور کې ستا ګیرکار چې دی هغه صحیح نه دی نو هغه به تا له څه دیوالو نه ودرئ هغه به تا ته څه هغه لینټر مضبوط واچوي شیخ او هغه مټیریل به ته صحیح اخلې که نه ټول مټیریل ټول هر یو شی لکه دا یو کس سره نه کېږي چې صرف ډایرکټر سره کېږي یا پروډوسر سره کېږي یا اکټر سره نو چې ښه سکرپټ جوړ شي نو چې مخکې کس نه او ته ماته دا ووایه چې ته یو مور سره ولاړې تا مور سره چېرته دا چل کړی دی هېڅ کلم نه کړی وبکې مور سره نن سبا چې دا اکټینګ دی دې ته څوک اکټینګ وایي چې یو کس والا هغه کس ته په خپله مور ویلې چې لاس ته به یې ښکته که خو ډېر د ټاپ بدماش یې خو زه مور یم د مور داسې رشته د مور داسې یو رشته ده چې د هغې مخکې ته دا چلونه نه شي کولی بالکل نو دا خو دوی خو ټول اکټینګ دې سیزونو ته راوستو نو په دې سیزونو خو جي اکټینګ نه دی دا خو ته مدرېږه بل به مدرېږي ټول به دا چلونه کوي به دا اکټینګ دی ډیره مننه قدرمنو دا میډم شیناز راوي سره ډیره تفصیلی مرکه وشوله او د هغوی د ژوند د اړخونه مونږ وپوښتل او د فلم لیول سره هغوی خبره وکړه چې مطلب د یو ښه فلم دپاره نه ټولو ضروري څیزونه چې کوم دي سکرپټ دی بیا یو ښه ډایرکټر دی بیا چې هغې کوم اداکاران دي کوم کاست دي هغه هم ښه اخیستل پکار دي قدرمنو اوس ورکوي خپل کوربه او کرجن اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باز صاحب الله پامان